د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه، مینا او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا په ستورو مزل کې زه عمران الدین نیکمل ستاسې ملتیا کوم. نن د ستورو په مزل کې د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول ومه برخه ته راوړو. خو وړاندې له دې چې د ومې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځو د تېرې شپږمې برخې وروستۍ جملې در اورم چې تېره شپږمه برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. خو په دې هیله یم درنو اوریدونکو چې ما یوازې پرې نږدئ او دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ. تاسې په تېره شپږمه برخه کې اورېدلي چې جولسین بادشاه الیرحا ته د بیرته راستنېدو لپاره خپل ځان تیاروه. د دې نه مخته امیر زنګي داسې هوډ درلود چې په تلباشر به حمله کوي او جولسین به د تلباشر او الیرحا نه دومره لرې ځغلوي چې بیا یې د راتګ هیلې په سر کې ونه ګرځي. خو تقدیر ته نور څه منظور وو. د امیر عمادالدین زنګي په شهادت د عراق، شام، فلسطین نه اخوا د ایټالیا، فرانسې او جرمني ولسونو او حکومتونو هم پوره خوشحالي څرګنده کړې وه. هغوی ته څرګنده وه چې په موصل کې به نوی راټوکېدلی ځواک تر ډېره پورې د عراق او شام عیسوي ریاستونه په خپله ولکه کې ونه شي ساتلی. په دې خاطر د امیر عمادالدین زنګي په شهادت باندې د خوشحالۍ جشنونه لمانځل. جولسین بادشاه خو د امیر عمادالدین زنګي د شهادت د خبر د اورېدو سره سم راولاړ شو او خپل ټول توان او طاقت سره راټولوه ترڅو الیرحا ته بیرته ځان ورسوي. هغه په الیرحا کې امیر عمادالدین زنګي په کورنیو جنګونو کې ښکیل وکتلو او ترې د تلباشر ته وتښتېد. تلباشر ډېره ښکلې او په زړه پورې سیمه وه او د جولسین په څېر عیاش پادشاه ته د اوسېدو لپاره مناسب ځای و. خو پادشاه ته دا عیاشي ډېره قیمته تمامه شوه. د هغه په نه موجودیت کې امیر زنګي خپل ځواکونه هغه لوري ته د حملې لپاره یوړل او په کلا یې پرله پسې حملې وکړي او بالاخره د هغه ځای روسیه او جرمني مسؤلین چې د جولسین له اړخه ورته ماموریتونه سپارل شوي په ګونډو کړل او په دې توګه یې د عیسویانو تر ټولو ستر مرکز د مسلمانانو په لاسو کې پرېوت. خو جولسین اوس د الیرحا د بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل ټول توان راټولوه. خو هغه غوښتل د هرې لورې ډاډ ترلاسه کړي ترڅو په الیرحا د حمله کولو په وخت کې د خپل ماتې خوړلو ټول امکانات له منځه یوسي. د ګوډ مروان جاسوسانو هم په ټولو عیسوي ریاستونو کې خپل کار ته دوام ورکاوه. هغوی انطاکیه، یروشلم او طرابلس ریاستونه چاړ کړي وو خو د امروزه دره کې نه و پیدا کړی. الیرحا د مسلمانانو په لاسو کې و خو د دې نه مخته دا سیمه د عیسویانو تر ټولو ستر مرکز و. مروان هلته هم یو جاسوس ورلېږلی و. دا جاسوس الیرحا ته ولاړ خو کومه بریا یې ترلاسه نه شوه کړی. په دې خاطر د هغه ځایه د سورج په لور لاړو. هلته یې هم څه ترلاسه نه شو کړی او د هغه ځای بیا د تلباشر په لور روان شو. هغه د دې نه مخته هم تلباشر ته تللی و خو اوس د دې کلا ښایست څو برابره زیات معلومېده. دلته د جولسین بادشاه اوسېده. د دې ځای جنت جوړ کړی و. هرې لوري ته عیاش او ښایسته نجونو د ځوانو هلکانو تر څنګ د سمندر د څپو په څېر څپې وهونکې تر سترګو کېدې. مشهوره ده چې د پادشاه دین او مذهب د هغه د رعیت هم وي. جولسین بادشاه ډېر عیاش پادشاه و. په الیرحا کې به د هغه د عاشۍ کیسې د هر چا په ژبه وي. کله چې د الیرحا څخه لاس پرېمنځل شو نو بیا یې الیرحا د غم د هېرولو په خاطر یې په عیاشۍ کې زیادښت راوړی و. هغه په خپله وایي چې د تلباشر دربار او شاهي محلونه یې په دې خاطر ښایسته کړي وو چې ترڅو د الیرحا د محل عیاشي پرې هیره کړي. کله چې بادشاه دومره عیاش وي نو رعایت خو به یې بیا په مکمله توګه خپل سره وي. د تلباشر هر محل او هرې کوڅې شراب او جوارۍ، زنا او لواطت کې ځوانان او بوډاګان، پیغلې او بوډاګانې وربلنه کوله.
د شوکانو او عشقپالو ډلې د خپلو محبوبو تر شاوخوا ګرځېدلې. هرې لوري ته خرماستیانې وي او اخلاق او تهذیب پټه خوله ګرځېدل. یو ماښام هغه وخت چې په لوی شاهي باندې ځواني راغلې وه، په رق او پر کالیو کې ځواني لکه د کفترې په څیر پورته الوزي. په همدې وخت کې د ګوډ مروان د جاسوس سترګې په یوه ځای ونښتې. بیا یې سترګو یوه ښکلې څېره تر مخه کړه. هغه ځان ته نه وه، بلکې د هغه سره څنګ کې یوه ډېره ښایسته شوخ او شرنګه پیغله هم روانه وه. خو د جاسوس سترګې په هماغه لومړنۍ معجبینې نښتې وې او بالاخره یې یوه یخه سا واخیسته او له ځانه سره یې وویل د دې او امروزه ترمنځ د یوه ویښته په اندازه هم توپیر نشته. په ډاډ سره ویلی شم چې دا هماغه زهري مار دی چې موصل امیر مادودین زنګي هم په خپلو زهرو واجه. او اوس معلومه نه ده چې راتلونکی ښکار به یې څوک وي. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره شپږمه برخه په کوم ځای پای ته رسېدلې وه. اوومې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د یمروزیا د پېژندلو سره سم جاسوس د هغه تر شا روان و. په هره کوڅه، هر بازار کې، په هر محل او په هر ناست ځای کې امروزه به مخ ته وه او جاسوس به یې په تعقیب پسې روان و. جاسوس به یوازې هغه وخت د تعقیب څخه لاس واخیست چې هغه به د آرام کولو لپاره په خپله بستره څملاسته. د یوې اونۍ پرله پسې تعقیب وروسته هر هغه څه چې د امروزه په اړه ترلاسه کړي وو. امروزه د الریحا اوسېدونکې وه. د هغې 4 وروڼه همالته په الریحا کې د شهید امیر مادودین زنګي په لاسو وژل شوي وو او یا د هغه په حکم هغوی له منځه تللي وو. هغه یې مجبوره کړې وه چې دا د خپلو مړو انتقام واخلي او تر څو چې امیر مادودین زنګي نه وي وژلی تر هغې پورې به په آرام او سکون کې کینني. دا امروزه د دې وینا پر خلاف جاسوس ته دا ډاګیزه شوه چې امروزه په حقیقت کې د تلباشر اوسېدونکې ده. دې ټولو ورونو او خویندو د جولسین پادشاه د جاسوسۍ په برخه کې کار کوه. خو کله چې الریحا د مسلمانانو په لاسو فتح شو او جولسین هلته په تلباشر کې پاتې شو، نو امروزه خپل 2 ورونه د امیر مادودین زنګي د وژلو لپاره مامور کړل. دا امروزه ورونو هملته په موصل کې کار کوه، خو هلته یې بری په نصیب نشو. خو د هغه بریا امروزه ته د خواجه ارتش او جبر په واسطه هغه وخت ترلاسه شوه چې امیر مادودین زنګي د جابر کلا بنده کړه. ګوډ مروان خپل جاسوس مهروز تلباشر او الریحا ته د دې لپاره استولی و چې د امروزه په اړه ورته معلومات را پیدا کړي. مهروز د ډېر ښه قسمت خاوند و چې په خپل دغه کار کې بریمند وخوت. هغه نه یوازې امروزه را پیدا کړې وه بلکې د هغې د ژوند په اړه یې هم پوره معلومات ترلاسه کړي وو. مهروز د دې پلټنه هم کړې وه چې د امروزه راتلونکي پروګرامونه به څه وخت او ټارګټ به یې څوک وي او دا چې هغه ته اوس څه دنده ورسپارل شوې ده. خو امروزه او خوري شبلي دومره محتاطې وې چې د میږي په قدم به یې قدم پورته کولو، تر هغې چې د دې دواړو خویندو د پخواني ژوند پورې اړوند و هغه مهروز ته په اتفاقي توګه معلوم شوي و. مهروز چې په کوم سرای کې اوسېده، په هغه سرای کې یو ډېر خبرلوس ملازم هم و چې څه موده د جولسین په جاسوسۍ کې هم کار کړی و. خو د جولسین څخه په دې خفه شوی چې هغه یې له دندې ګوښه کړی و. د هغه ځایه وروسته هغه تلباشر ته ولاړ او په یوه سرای کې ملازمت پیدا کړ. هغه د همدې خبرلوسۍ په خاطر د مسافرینو ډېر خوښېدو. کله به چې مهروز د پوره ستړتیا نه وروسته بیرته سرای ته د شپې تېرولو لپاره راستنېده، نو همدغه خبرلوس به د خپلو خبرو په واسطه د هغه زړه خوشحالولو.
د هغه خبرې به د ماضي، مستقبل او حال ټول وختونه احاطه کول. یوه شپه د مهروز خواته راغی خو ډېر اندېښمن شانتې و. مهروز ترې وپوښتل نن زما یار څنګه چوپ دی؟ هغه څه وکړه چې خبر اخوا دیخوا کړي، خو مهروز یو ځل بیا ورته وویل هرومرو به راته وایي او کنه زما او ستا دوستي به د همدا اوسه ختموي. هغه هم د مهروز سره خاصه مینه پیدا شوې وه. کله چې د دوستۍ د خاتمې په اړه د هغه خبر واورېد نو ورخطا شانتې شو او ویل مهروزه د نن سهار مې یوه خبره ډېر اندېښمن کوي. مهروز ورته په خندا وویل همدا خو زه هم در څخه پوښتم چې څه شي زما د یار ژبه بنده کړې ده. خبرلوڅ ورته وویل که زه یې درته ووایم نو ویرېږم هسې نه چې رانه خوابدی شي. مهروز ورته ورغبرګه کړه خوابدی خو به هغه وخت شم چې ته راڅخه خبر پټ کړي. خبرلوڅ ورته وویل ښه نو واورئ خو بده به یې نه ګاډئ. مهروز ورته وویل هیڅ کله نه، د دوست په خبره هم څوک خوابده کیږي. خبرلوڅ اخوا دی خوا وکتل، بیا یې په ډېر رازدارۍ سره وویل مهروزه زما په اند چې ته د کوم هېواد لپاره جاسوسي کوي. مهروز د دې خبرې په اورېدو ټکان وخوړ او حال یې د هغه غله په څیر شو چې چا د غلا په وخت کې ډک کلاس نیولی وي. مهروز ورته په کرار وویل یاره ما خو له تا داسې هیله نه درلوده. اوس نو خبرلوڅ په خندا شو. ما درته نه ویل چې له ما به خوابده شي؟ دا خو د خوابده کېدو خبره ده که نه یاره. د مهروز زړه لړزې اخیستی و او ویل که چیرې دلته بل څوک موجود وای نو معلومه نه ده چې څه به راپېښېدل. خبرلوڅ په پوره بې باکۍ سره ورته وویل همدا خرابي خو په ما کې ده. هر هغه څه چې په زړه راورېږي هغه په خلاصه توګه بیانوم. په همدې خاطر خو زه د پادشاهۍ ملازمت څخه راوویستلم. مهروز ورته په یوه ساه وویل ته د پادشاه ملازم وې؟ خبرلوڅ ورته وویل هو، په دې کې د حیرانتیا څه خبره ده؟ زما ملازمت هم هسې خوشي پشي ملازمت نه و. مهروز ورته په دلچسپۍ سره وویل ما ته یې نه وایې؟ ولې درته نه وایم؟ په ما کې خو ښه خبره همدا ده، رښتیا خبره ټولو ته کوم. یو ځل داسې وشول چې زه د شاهي لښکر سره یو ځای ښکار کولو لپاره ولاړم. مهروز لږ څه په غوسه وویل دا کیسه راته وروسته وکړه. تا د خپل ځان په اړه څه ویل غوښتل؟ ته په شاهي دربار کې په کومه دنده ګمارل شوی وې؟ دغه هېرېدل زما بل لوی عیب دی. په همدې خاطر مې سخت شپې او ورځې تېرې کړې وې، ان تر دې چې یو ځل مې معظم بادشاه ته څپلۍ ایښې وې. مهروز ورته په قهر شو تا بیا هېر کړل؟ تا د خپلې نوکرۍ په اړه څه خبره کوله؟ مهروز وروره ما ته بخښنه وکړه، له ما څخه هر څه ګډوډ شول. هو ما څه ویل؟ تا ویل چې زه په پادشاهۍ ملازمت کې وم. مهروزه دا خو ډېره پخوانۍ خبره ده. په هغه وخت کې زموږ پادشاه بالکل ځوان هلک و، بلکې د ځوانانو ځوان و. مهروز ورته بیا په قهر شو، ورته وویل یاره هسې چټیات وای، خو درته وایم ته هسې په هسې ناراضه کېږي. خبرلوڅ لږ څه غمګین شانتې شو. ما خو درته وویل چې دغه اوسنی پادشاه په هغه وخت کې ځوان ژړی شهزاده و. مهروز په رښتیا هم په غوسه شوی و او ویل ته د کوم کار ځوان وې؟ لږ خو راته د خپل ځان په اړه هم څه ووایه. ما خو درته ویلي چې زه جاسوس وم، شاهي جاسوس. زما نوم هم سره پیشو رډکټ و. غټ غټ امیران و وزیرانو به چې زما نوم واورېد نو په لړزه به شول. رډکټ ورته په پوره دبدبې سره وویل زما خبره پوره شوې او که نه؟
د مهروز غوسه لږه راکمه شوه، لږ مې په ذهن کې راغلل. خیا نو دا وزیران او امیران له تا ولې وېرېدل؟ په دې خاطر چې ما د پادشاه سلامت ته د هغوی جاسوسي کوله. ما ته هرې لوري ته د تللو اجازه وه. که د چا په کور کې به کوم پروګرام و نو زه به آزاد ورتلی شم. خلکو به زما غوړمالي کوله او زه به یې له ځان سره بوتلم. د خبر په جریان کې د خبرلوس جاسوس سره لږ پورته کېده او په خپلو کارو یې فخر کاوه. مهروز ورته په نیوکه کوونکې توګه وویل: د دې مطلب دا ده چې تا د امیرانو وزیرانو رښتیا دروغ پاشا ته رسول؟ هو، نه. ریډ کیټ خپله خبره اصلاح کړه. ما هیڅکله هم درواغ نه دی ویلي او په همدې خاطر یې زه د سرکار د دربار نه راوویستلم. په رښتیا ویلو سره یې ته د نوکرۍ نه راویستلې؟ ریډ کیټ خوله ورانه کړه او ویل: کله چې قسمت خراب شي نو رښتیا خبره هم درواغ خیږي. دا چې په لومړیو کې بادشاه جولسین د خپل وزیر روسو په خور باندې مهربان او شاه ډیر قیمتي ګوته د وزیر روسو خور ته ډالۍ کړه. بیا معلومه نشوه چې هغه ګوته څه ډول غلا کړل شوه. شاه ډیر ناراضه شو. هغه د لوی وزیرانو او امیرانو کورونه هم ولټول خو د ګوتې کوم درک ونه لګېده. بیا بادشاه ماته حکم وکړ چې په یوه اونۍ کې د ګوتې په اړه معلومات ورکړم او کنه ما به په دار وځړوي. زه په داسې کارونو کې ډیر ګړندی وم. ما ته دا معلومه و چې د شاهي کورنۍ کوم کس دغه ګوته پټه کړې ده. دا په اصل کې غلا نه وه بلکې د ګوتې پټولو دا معنا درلوده چې د شاهي کورنۍ خلک د جولسین او د هغه د وزیر د خور ترمنځ په اړیکو درلودو خوشحاله نه دي. زه په همدې هڅو کې وم چې یوه شپه مې د ولیعهد شاهزاده چې نن سبا د جولسین دویم په نامه بادشاه دی او هلته په تلباشر کې اوسیږي د خپل کورنۍ د څو کسانو سره په ځانګړي ځای کې په پټو خبرو اخته وو او زه ورته په یو ځای کې پټ ناستم او خبرې مې اورېدې چې همدې بهادر ولیعهد دا ګوته پټه کړې ده. په دې توګه ما هغه صندوقچه چې دا ګوته پکې ښودل شوې وه او هغه ځای چې دا صندوقچه پکې ایښې وه هم په خپلو سترګو ما وکتل. بیا مې په هغه شپه پادشاه جولسین ته د ګوتې په اړه ټول معلومات ورکړل. پایلې دا شوې چې ګوته په هماغه شپه را پیدا کړل شوه او سهار یې زه د دې کار په بدل کې د خپل محل نه بیرون وشړلم. ما ته دا حکم هم وشو چې د دې ښار څخه بل چیرته بیرون ولاړ شم. مهروز د ریډ کیټ په دغه برخلیک باندې ډیر خوابدی شو او ورته وویل: تا خو د بادشاه سلامت سره د نمک حلالۍ کار کړی دی. خدا د ولیعهد شکایت معلومیږي چې تا ته پکې درون گزار درکړل شوی دی. ریډ کیټ یخه ساه واخیسته. بیا یې وویل: د هماغې ورځې راهیسې مې رښتیا ویل پرېښي دي. در په در ګرځېدلی یم او تر دې ځایه مې ځان رسولی دی. دلته مې هیڅوک هم نه پیژني خو زه ټول پیژنم. زما سترګې ډېرې تیزې دي. د چا په اړه چې کومه خبره وکړم هغه درواغ نه خیږي. مهروز غوښتل ترې خبره راوکاږي او ورته وویل: تا خو زما په اړه هم یو اندازه معلومات کړي دي. په دې وخت کې خبرلوس ریډ کیټ په خندا شو او وویل: پرېږده نو، ته خو زما دوست دی. که باور مې در باندې نه وای نو بیا به مې ولې دا ټوله کیسه تا ته کوله؟ ښه، نو زه اوس در څخه رخصت اخلم. د شپې چې کومه قافله راغلې په هغې کې هم د څه مشکوکو خلکو شتون په نظر راځي. زه د هغوی په لور ورځم. خبرلوس ریډ کیټ پورته شو او لپ چپ یې وکړ او بلې لورې ته ولاړ. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان خاصو مینوالو،
د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان د الرها دویم جنگ د سرلیکه دوام ورکو. د جابر د کلا جاسوس مهروز او د سرای د خبرلوس ریډکټ ترمنځ په ښه دوستي پیل شوې وه. د مهروز یو کار خو ترسره شو. هغه د امروزه او د هغې د خور شبلي په اړه پوره او تفصیلي معلومات راټول کړل، خو هغه ته تر اوسه دا نه وه معلومه شوې چې هغوی دواړه څنګه جاسوسان شوي او د چا لپاره کار کوي. مهروز ګمان کوه چې ریډکټ ته د امروزه او د هغې د خور په اړه پوره معلومات شته، خو نه یې شو کولی چې د هغه څخه نیغ په نیغه په دې اړه پوښتنه وکړي، ځکه ریډکټ پرې لا د مخه د جاسوسۍ شک کوي. اوس نو که چیرې د امروزه او د هغې د خور د جاسوسۍ په اړه ترې پوښتنه وکړي، نو د هغه شک به په رښتیا بدل شي او فکر به وکړي چې مهروز هم جاسوس دی. خو مهروز ته ریډکټ یو خبرلوس او بې ضرره انسان معلومېده. په دې خاطر یې څو ځله فکر وکړ تر څو د امروزه او شبلي په اړه ترې څه پوښتنه وکړي. که په دې پوښتنو باندې پرې ریډکټ هم څه شک کوي، نو ودې یې کړي، خو لږ تر لږه خو به یې کار پای ته ورسېږي او بیرته به د جابر کلا ته ستون شي. د څو ورځو فکرونو وروسته یې بالاخره یوه شپه د ریډکټ نه وپوښتل، خو د پوښتنې څخه مخته د دې خبرې د پوښتلو لپاره یوه کوچنۍ سریزه جوړه کړه او ویې ویل: ریډکټه، زه غواړم بیرته خپل ځای ته ولاړ شم. ریډکټ د هغه په دې ناڅاپي خبره حیران شو او ورته ویل: زما دوسته، که زه در څخه وپوښتم چې وطن او کلی دی چیرې دی، نو شاید راته یې ونه وایي. زه په خپلې بدقسمتۍ باندې ژاړم چې زه ستا دومره نږدې دوست ګرځېدلی یم چې د ژوند هغه راز مې هم تاته بیان کړ. که چیرې ته کوم بل چاته را برسېره کړي، نو معلومه نه ده چې زما به څه حال شي. خو څومره د افسوس خبره ده چې تا تر نن پورې ماته څرګنده نه کړه چې ته څوک یې، د کومه ځای راغلی او دومره ورځو راهیسې په دې سرای کې ولې بیکاره پروت یې. مشهوره ده چې د زړه نه زړه ته لاره تللې وي، خو زما د زړه لاره تر اوسه پورې ستا زړه ته ونه رسېده. حال دا چې مهروز ورته هسې په هسې په ناکارۍ کې وویل: یاره، تا بیا شروع وکړه. ما وویل چې بیرته ستنېږم او تا یو ځل بیا پخوانۍ خبرې را برسېره کړې. زه هم همدا وایم چې ته بیرته نشې ستنېدلی. ریډکټ ورته داسې وخندل لکه هېڅ چې نه وي ویلي. مهروز هغه ته په اندېښنې سره وکتل، بیا یې ویل: آیا ته ما ماتم کولی شي؟ ګوره مهروزه، د تلونکي د راستنولو او تم کولو دوه لارې دي. د ریډکټ په شونډو عجیبه شانته خندا وه. یوه لاره دا ده چې تلونکی په زور راستون کړل شي، د نمونې په توګه ستا لاس او پښې مات کړل شي او بیا ونیول شي او په زندان کې واچول شي. مهروز ترې په پوره دلچسپۍ سره وپوښتل: بله لاره یې کومه ده؟ بله د محبت او مینې لاره ده، خو په عامه توګه دا لاره تل د نورو واده کړل شوو نجونو له اړخه د خپلو نورو میړونو لپاره استعمالیږي، په ځانګړې توګه د هغو ځوانانو لپاره چې د واده په درېیمه ورځ ملا تړلې د جنگ په لور رواني. په دغه وخت کې د هغوی مینه د کتلو وړ وي. د میړه په سترګو کې سترګې نغښتي، خورې ورې زلفې یې په اوږو را پریوتې وي او د ګرمو او نرمو ساګانو پرله پسې ټکر. په دغسې وخت کې میړه مجبوریږي چې وسله په ځمکه کېږدي. زموږ په معامله کې زه نوی ناوی یم او ته نوی زلمی، خو د دوو دوستانو ترمنځ یو ډول رشته وي چې د نوی ناوی او زلمی څخه په هیڅ توګه کمه نه وي. د همدې رشتې له مخې زه تا تم کولی شم. صحیح ده که نه؟ د شریعت غږ راډیو درنو
او قدرمن اوریدونکو، دا وه د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان ناول ومه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو سره مخ شو هغه به په راتلونکي 8مه برخه کې وورو. په همدې ځای دننه زه عمران الدین نیکمل او زما ګران همکار چې د پریډیوس په چارو کې را سره همکاري کوي ښاغلی سردار شاه احسانمن، تاسې تر راتلونکي خپرونې پورې په الله سپارو. تر بیا چې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې پورې درنه اجازه غواړم. هر چېرته چې یاستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.